سلامونه او ښې چارې. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست او پر تیر درسونه به مو تمرین کړی وي. افغان زه یم. نن د خطاطۍ پر 14مه برخه باندې کار شروع کوو. په تیره برخه کې موږ قاف لفظ تمرین کوي چې قاف لفظ فی ته نږدې شکل یې درلودی، یوازې په ټکي کې فرق و. او اوس راځو پر کاف لفظ باندې تمرین کوو. کاف لفظ له الف څخه تر یې پورې له الفاظو سره موښلوو. په دې برخه کې موږ کاف لفظ تمرینوو. کاف لفظ له الف سره موښلوو، یعنی کاف داسې لیکو، داسې لکه دال چې لیکو، الف ورپورې موښلوو. کشوکه یې په پوره قلم یو واره بیا لیکم. څنګه مو ولیکئ؟ کاف او لام، کاف او الف مو ولیکئ. اوس کاف او ت لیکو، داسې. اوس دلته ت ده. کاف او ت مو څنګه ولیکل؟ داسې. قاف او ت سوه. دغه قاف او ت به زه یو وار بیا ولیکم چې ت ټ س دا ټول شکلونه یې سره برابر دي. داسې راځو. قاف او ت سوه. اوس کاف او جیم لیکو، داسې. جیم دلته ورپورې موښلو. یعنی دغه کشوکه په پوره قلم دی، د سره څخه تر پایه په پوره قلم دی. کاف او جیم څنګه ولیکل؟ داسې. کاف او جیم سو. اوس به کاف او جیم داسې هم لیکای سو چې داسې راسو، داسې. داسې هم کاف او جیم لیکای سو. اوس به دغه لفظ به زه یو وار بیا ولیکم، داسې. کاف او جیم سو. کاف او دال به ولیکو. کاف او دال داسې لیکو چې کله داسې مو ولیکئ، داسې. اوس دال ورپورې موښلو، یعنی داسې مو ولیکئ. کاف او دال سو، لکه کندهار. نون یې پاتې سو دلته. خیر. کندهار سو. ښه، اوس راځو
کاف او ری لیکو کاف او ری داسې څنګه داسې دلته اوس ری ورپورې نښلو کاف او ری شو داسې بیا دلته ری ورپورې نښلو کاف او ری شو کاف او ری به یو وار بیا ولیکم کاف او ری اوس راځو کاف او ری دغه بل ډول هم لیکلی شو یعنې که چیرې وغواړو چې داسې راسو تر دې ځایه پورې سره برابر دي هلته یوازې دلته سره جلا کېږي داسې کاف او ری هم لیکلی شو دا هم څنګه ولیکه داسې کاف او ری شو اوس کاف او سین لیکو کاف او سین مو ولیکئ کاف او سین څنګه ولیکئ کاف او سین شو دغه کاف او سین داسې هم لیکای شو کاف او سین داسې هم لیکای شو اوس به کاف او سواد ولیکو کاف یې هغسې دی دلته سواد ورپورې نښلو کاف او سواد شو دا مو څنګه ولیکل داسې مو ولیکل کاف او سواد شو اوس راځو کاف او ثوا لیکو کاف خو یې نو هغسې دي ثوا دلته ورپورې نښلو کاف او ثوا شوه اوس دغه یو وار بیا لیکم کاف او ثوا شوه دلته بیا لږ په واضح ځای باندې ولیکم داسې قاف او ثوا شوه اوس به کاف او عین ولیکو داسې چې رالو عین داسې پورته کوو بېرته داسې بیا داسې کاف او عین شو کاف او عین مو څنګه ولیکل داسې داسې رالو اوس عین دی قاف او عین اوس به قاف او فی ولیکو داسې تر دې ځای پورې اوس د فی سر دی قاف او فی قاف او فی هم څنګه ولیکل داسې قاف او قاف لیکو داسې اوس دلته قاف ورکو داسې کاف او قاف شو دا داسې هم لیکلی شو چې دا رقم دا په هغه صورت کې که چیر ځای ډېر ولرو اوس کاف او کاف لیکو دواړه یو ډول دي داسې کاف او کاف داسې
داسې هم لیکای شو کاف او کاف او دا بل ډول دا شو اوس راځو کاف او لام لیکو کاف او لام داسې لکه الف چې له کاف سره مشلو داسې کاف او لام شو کاف او لام به دلته یو وار بیا ولیکم کاف او لام اوس به کاف او میم ولیکو داسې څنګه مو ولیکئ کاف داسې یو وار بیا ولیکم کاف داسې قاف او میم ولیکل اوس کاف او میم داسې هم لیکلی شو داسې رالو داسې داسې هم لیکای شو اوس به کاف او نون ولیکو داسې راځو اوس دلته نون ورپورې موښلو کاف او نون شو اوس کاف او نون یو وار بیا کاف او نون شو کاف او نون کاف او نون بل ډول هم لیکای شو یعنې که چیرې ځای ډېر ولرو بیا نو داسې هم لیکای شو داسې راځو کاف او نون شو اوس کاف او واو لیکو داسې اوس واو ورپورې موښلو کاف او واو شو کاف او واو به یو وار بیا ولیکم داسې کاف او واو شو اوس کاف او هې ده داسې راځو دا په نیم قلم په پوره قلم کاف او هې دا به څنګه ولیکل کاف کاف او هې اوس کاف او لام لیکو کاف او لام الف داسې دا مو څنګه ولیکل داسې کاف او لام الف شو کاف او لام الف داسې هم لیکای شو کاف او لام الف داسې هم لیکای شو داسې راځو داسې بیرته داسې کاف او لام الف او اوس به راسو کاف او یې به ولیکو کاف داسې بیرته په دغه لیکه ځو داسې داسې دا مو څنګه ولیکئ داسې راځو کاف او یې شوه دغه کاف او یې داسې هم لیکای شو داسې چې مو ولیکئ کاف او یې شوه
کاف او یې که چیرې داسې لیکو داسې هم لیکای سو داسې راځو داسې هم لیکای سو یوازې په دغه ځای کې فرق دی داسې هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د خطاطۍ ترڅنګ تاسو ته نور علمي معلومات هم په لاس درسي